اسې د طالبانو مشرانو کشرانو د دنګو ځوانانو مجاهدینو هغو چې د نړۍ 55 هیوادونو ته ماته ورکړه ویس غلول په تور خپو او نن په خاورې باندې شریعت محمدي نافذ کړی دی چې موږ ورته لبیک وایو موږ یې ملاتړ یو یو مشوره یو انت خوښه مو نه ده چې تر اټکه تر میاوالي تر مارګالي خپله خاوره لاسته راولو او ډېر اسانه ده یو خو د شریعت په نوم چې موږ شریعت په نړۍ کې نافذو نو اول په خپله خاوره په خپل کور کې باید نافذ کړو دویمه خبره مازی یو ترپ وي د بوري زویه څه خو بویه د نر خو یا ترپ یا خرپي یو ترپ دی چې دغه د حقانی مدرسې د کوړی خټک او دغه په پښتونخوا خاوره دغه طالبان خبر شو تاسو ته اړتیا نه ده تاسو به پېښور ته نه یاستئ رسېدلي هغه به هر څه نیولي تر اټکه زه وایم چې تر اسلام آباده به رسېدلي نیمه پښتونخوا طالبان دي نیمه ورپسې بیا تبلیغیان دي 50% چې دي د هغوی ملګري دي ډېر لږ یو 15% که د هغوی مخالفین دي راځئ یو تاریخ یو داسې تاریخ چې د احمد شاه بابا د ابدالي د میرویس خان نیکه یو تاریخ په مقرر کې تر قیامته به دا ژوندی په زرینو کرښو به ولیکل شي څه مو خوښه ده دغه کار ډېر اهم ډېر مهم ډېر اړین او د الله امر دی ګورئ چې تاسو په نړۍ کې شریعت راولئ خو په خپل کور کې اول باید راولئ اوس په نیم کور کې شته او په نیم کور کې نشته دی او نیم کور موږ په بر دومره مفتیان او طالبان نه لرو لکه لرې چې لرو ما ویل چې یو خبر شي چې دی مازی دغه اغزین تار ته لاس اچولی هغوی به هلته تر اټکه رسېدلی وي تر امبارسره به رسېدلی وي د پښتونخوا مفتیان طالبان تبلیغیان راځئ چې الله اکبر وکړو فکر په وکړئ